او یو بل ډیره مهمه خبره هغه دا چې په دې اخیرانو لسو شپو کې اهتمام د دې پکار دی چې موږ د امام سره خپل مونږ چې دی هغه پوره کړو. امام چې دی هغه په منځ کې پرېنږدو. حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې امام سره انصراف وکړو او امام سره خپل مونږ پوره کړو بیا لاړې نو دی انسان د الله سبحانه وتعالی د ټولې شپې عبادت لیکي. نو دا څومره لوی فضیلت او اهمیت دی. لیکن شیطان په موږ باندې زورور دی او قسم قسم وسوسې راته راچي دې دپاره چې د ډېر خیر نه محروم شو. نو امام چې دی هغه موږ په نیمه کې پرېږدو یو څو رکعته ورسره وکړو بیا ترې لاړ شو نو موږ د دې ډېر خیر نه چې دی هغه محروم شو. نو په دې شپو کې د قرآن کریم ډېر تلاوت پکار دی، ذکر او اذکار پکار دی او ډېر استغفار ویل او صدقات ورکول او د قیام چې دی ډېر زیات اهتمام پکار دی او دعاګانې ډېرې زیاتې پکار دي خپل خپلوانو ته، خپل ځان ته، خپل اهل ته او د ټولو مسلمانانو لپاره چې دی ډېرې دعاګانې وغواړئ.